د بایسکل د غلا کېدو له پیښې تر نړیوالې اتلولۍ محمد علي کلي څوک و؟ د سوکوهنې نړیوال لو نه ماتېدونکی مسلمان اتل چې د امریکا او ټول جهان په لر او بر کې یې لا نوم له خولو نه ده غورځېدلی او د تاریخ برخه ګرځېدلی ده. د شخصیت پیژندنې د لړۍ په دې برخه کې دا ځل د محمد علي کلي په ژوند او مبارزو غږیږو. د مهربانۍ له مخې افغان دعوت چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو تر نورو ملګرو ورسوئ. د درانه وزن سوکوهنې د نړۍ افسانوي او پیژندل شوې څیره کاسیوس مارسلوس کلي چې تر مسلمانېدو وروسته یې پر ځان د محمد علي کلي نوم کېښود. د 1942 د لومړۍ میاشتې پر 18 د امریکا د کینټکي ایالت په لویویل سیمه کې وزېږېد. محمد علي کلي ټول ټال 16 نړیوالې سیالۍ ترسره کړې چې له دې ډلې یې 50 وګټلې. البته په 30 هغو کې خپل حریفان ناک آوټ کړي او په 50 سیالیو کې نابریالی و. کلي 3 ځلې د سوکوهنې په درانه وزن کې نړیوال اتلولي ترلاسه کړې چې لومړی اتلولي یې په 1964 کال کې د نړۍ تر ټولو تکړه سوکوهونکي سوني لیسټون تر ماتولو وروسته خپله کړه. وروسته بیا په 1984 او بیا په 1988 کې د نړۍ اتل شو. کلي ته BBC او سپورټ ایلوسټریټډ د پیړۍ د غوره لوبغاړي لقب ورکړی دی. که له یوې خوا محمد علي په نړۍ کې د وڅار تکړه یا سپورټمن په توګه پیژندل کیږي، له بله لوري په سیاسي ډګر په ځانګړې توګه کله چې د ویټنام په جګړه کې له ګډونه انکار وکړ په نړیواله کچه مشهور شو. د علي ژوند کلي خپل ماشومتوب په لویویل کې له خپلې کورنۍ سره تېراوه. په ښوونځي کې ډېر تکړه نه و. د کلي د ژوند یوه جالبه پیښه دا ده چې په 12 کلنۍ کې یې بایسکل چاپټ کړ. محمد علي د دې پر ځای چې کور ته راشي خپل پلار او مور ته وژاړي، نیغ د پولیسو مشر جو مارټین ته ورغی چې ورک شوی بایسکل یې ور پیدا کړي. مارټین د پولیسو د مشرتوب ترڅنګ د سوکوهنې تکړه روزونکی هم و. مارټین ته د کاسیوس مارسلوس کلي څیره او حرکات له نورو ماشومانو متفاوت ښکاره شول او غوښتنه یې ترې وکړه چې په جیم کې یې شاګرد شي. کلي هم غوښتنه ومنله او په لږ وخت کې د خپلو همزولیو مخکښ شو. د 1960 کال د دوبي په اولمپیک سیالیو کې په سپک وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. وروسته یې حرفوي سوکوهنې د انجلو ډانډي تر لارښوونې لاندې مخه کړه چې ډېر ژر یې په لویویل کې خپل حریفان یو په بل پسې مات او ځان یې د اتلولۍ پوړیو ته لوړ کړ. د 1960 کال د اکتوبر پر 9 یې خپله حرفوي بریا په 6 راوند کې د ټوني هنساکر په ماتې پیل کړه. له 1960 تر 1963 کاله یې سر په سر 40 بریاوې خپله کړې او د سوکوهنې د نړۍ تکړه کسان لکه ټوني سپرټي، ډاني فیلمن، ډاک سادبانګ، جیم رابنسن، جورج لوګان، ویلی بیسمانف او لامار کلارت له مخې لرې کړ. د بریاو لړۍ روانه وه. سوني بانکس او ارچمور چې 200 سیالۍ یې ګټلې وې د کلي سوکوهنې ته تکیه نه شول. د کلي په ژوند کې تر ټولو ټاکونکې بریا د سوني لیسټون ماتې وه. لیسټون د سوکوهنې د نړۍ هغه لوبغاړی و چې هیڅ چا ورسره مخامخ کېدو ته زړه نه ښه کاوه. خو تنکي کلي په لومړی راوند کې هیښېدن کږړه. په 3 راوند کې یې د سترګې زیږمه ورڅېرې کړه او په 4 راوند کې یې له پښو وغورځاوه او په دې سره یې د نړۍ د درانه وزن اتلولي خپله کړه. کلي خپلو بریاوو ته ادامه ورکړه. په 1965 کال کې یې د سوکوهنې د نړۍ پخوانی اتل فلیویټ پیټرسن په 12 راوند کې مات کړ. د کلي مسلمانېدل محمد علي کلي له 4 مېرمنو څخه 7 لوڼې
مریم، راشده، جمیله، لیلا، میا، خالیه او هینا او 2 زامن محمد علي جونیر او اسد امین لري. که له یوه لوري کلې د تکړښت په ډګر کې په نړیواله کچه مشهور شوی و، مسلمانېدو یې بل لامل و چې کلې خوله پر خوله کړ. مالکوم ایکس د کاسیوس کلې په مسلمانولو کې ستر رول ولوباوه او نوم یې ورباندې محمد علي کېښود. کلې ته 1966 او 1968 کلونه تر ټولو ارزښتناک او ستړي کوونکي کلونه وو، ځکه چې په څه باندې یوه کال کې یې 7 ځلې له خپلې اتلولي دفاع کړې. البته د نړۍ یوه اتل هم په یوه کال کې دومره ځلې د اتلولي ساتنې په موخه سیالۍ نه دي ترسره کړي. له سیالیو منع کېدل. د 1966 کال په پای کې د کلې د عسکري پچه وختله او باید د ویتنام جګړې ته تللی وای، خو محمد علي کلې سرغړونه وکړه او نه ولاړ چې له دې موضوع څخه په ملي او نړیواله کچه ناندرۍ وزېږېدې. کلې په 15 کلن بند محکوم او 15 کاله له سیالیو محروم شو. البته وروسته یې محکومیت 3 کالو ته راټیټ شو او د بند موده یې په پیسو واخیسته. په دې دوره کې کلې د تکړښتي تمرین پر ځای سیاسي منډو ترړو ته مخه کړه. په 1970 کال کې بیرته د سوک وهنې نړۍ ته راستون شو، خو 1971 کال اتلولي ورڅخه جو فریزر خپله کړه. په 1915 کې یو ځل بیا جو فریزر د یوې جنجالي سیالۍ په لړ کې په 14 راوند کې په فیلیپین کې مات او ځان یې د کال غوره سوک وهونکی کړ. د 1916 کال د اپریل په وروستۍ ورځ یې له جیمي یانګ سره بې خونده سیالي وکړه. د کلې د وزن ډیرښت او بې ځایه غرور د دې لامل شو چې حریف یې سیالي وګټي، خو 2 کاله وروسته د لیون سپینکس په ماتولو سره بیرته د 3م ځل لپاره د نړۍ اتلولي خپله کړه. له سوک وهنې ګوښه کېدل. کلې تر 20 کلني افسانوي اتلولي او زړه راښکونکو لوبو وروسته په 1990 کال کې له سوک وهنې سره خدای پاماني وکړه. البته له سوک وهنې سره تر مخکې وروسته یې 2 نورې سیالۍ هم ترسره کړې. پر نفس اعتماد، جرأت، زیرکتیا او تیزو پښو کلې ته د بریا وکیلۍ ورکړې وې. محمد علي کلې په 1982 کال کې د پارکسنون د سنډروم ښکار شو. له ناروغۍ سره سره د مینوالو په زړه او د تکړښت په هڅ کې روڼ ستوری پاتې شو. په 1996 کال کې په جورجیا کې د اولمپیک د مشعل لګونې ویاړ هم خپل کړ. د کلې مړینه. بالاخره د سوک وهنې د نړۍ افسانوي اتل محمد علي کلې تر 32 کلنې اوږدې ناروغۍ وروسته د 2014 کال د جون پر 3 د سایزو یعنې تنفسي ستونزو له امله د اریزونا په روغتون کې ساه ورکړه. روح یې ښاد او یاد یې تلپاتې.